الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر دا قرآن کریم د یو سلو څوارلسو سورتو په سلسله کې تر ټولو وړ سورت قرآن کریم کې تر دغه سورت بل وړ سورت نشته البته د معنا په لحاظ د مفهوم په لحاظ دې سورت کې الله جل جلاله ډېر څه ځای کړي دي دا مبارک سورت درې آیات د دې په اول آیات او په درېیم آیات کې الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام د پاره تسلی بیانوي او د دې سورت په دویم نمبر آیات کې الله جل جلاله دوه حکمونه بیانوي چې هغه داسې حکمونه دي چې هغه د پیغمبر علیه السلام او د امت په مابین کې ګډ حکمونه دي پر پیغمبر علیه السلام هم سته دا دوه شیان پر امت هم سته او د دغه مبارک واړه سورت د شان نزول په رابطه د تفسیر علما وایي چې کله نبی علیه السلام په مکه مکرمه کې و د نبی علیه السلام د مکې مکرمې زندگی له تکلیفو ډکه زندگی وه له مشکلاتو ډکه زندگی وه نبی علیه السلام په مکه مکرمه کې د دین په خاطر باندې د قرآن کریم و خلکو ته د رسولو په خاطر باندې له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ شو داسې مشکلات نبی علیه السلام برداشت کړو چې بل څوک هغه نشي برداشتولی نبی علیه السلام په مکه مکرمه کې مخکې تر دې چې نبی علیه السلام د نبوت پیغام پر خلکو عرضاوه تر دې مخکې نبی علیه السلام په مکه مکرمه کې ډېر شخصیت درلودی خلکو ته ډېر محبوب و او دا په دې وجه باندې چې نبی علیه السلام د خاصو اخلاقو خاوند نبی علیه السلام د یو ښه سیرت خاوند نبی علیه السلام د وسیلې رحمي خاوند نبی علیه السلام همدردي درلوده له خلکو سره یې همدردي کوله نبی علیه السلام د هر چا د پاره خیرخوا انسان په دغه وجه باندې نبی علیه السلام خلکو ته محبوب و ډېر او پر نبی علیه السلام باندې په خپله 40 کلنه زندگی کې چې د تر نبوت مخکې په مکه مکرمه کې تېره کړه پر نبی علیه السلام باندې د یو هیڅ نقصان و خیانت بیخي شبه هم د چا نه ده راغلي د هر سړي څخه به یو خیانت کېدی هر سړي به یو غلطي کوله هر سړي به درواغ ویل هر سړي لیکن نبی علیه السلام له دې ټولو شیانو پاک نبی علیه السلام په دې 40 کاله کې خیانت خو پرېږده
د مکې والا خلکو نبی علیه صلات وسلام ته د امین لقب ورکړی و چې دا یو امانت ساتونکی انسان. نبی علیه صلات وسلام ته د مکې ټولو خلکو د صادق لقب ورکړی و چې دا رښتیا ویونکی انسان. چا چې به په مکه مکرمه کې ضرورت ودې ته و چې امانت یو څوک ورته وساتي هغه راوړ نبی علیه صلات وسلام چې تسلیماوه. نبی علیه صلات وسلام به د خلکو امانتونه ساتل. سخت مسائل چې به په قومي لحاظ مابین ته راتلو نبی علیه صلات وسلام یې د مشکلاتو د حل منبع و. نبی علیه صلات وسلام ټولو خلکو ته مقبولو. نبی علیه صلات وسلام ټولو خلکو ته محبوب و. هر سړی دې ته تیار و چې له نبی علیه صلات وسلام سره تعلق وکړي، علاقه وکړي، کښېني، ولاړ شي. دا تر 40 کلو پورې د نبی علیه صلات وسلام دغه زندگی و. د انسانانو همیشه طبیعت دا وي چې د ده پر رسم، پر رواج، پر کردار، پر خصلت رد نه کوي، بیا د ته ډېر محبوب وي. پلانی ښه سړی ده، نه د چا په ښه کار لري، نه په بد، نه په کفر کار لري، نه په اسلام. دلته سړی ښه سړی. خو کله که د ده ته دی وویل چې دا کار پرېږده، دا غلط او دا کار وکړه، دا سم ده، دلته بیا د ده دښمني در سره پیدا کېږي. الا ماشاء الله کم خلک به داسې وي چې 40 کاله نبی علیه صلات وسلام داسې تیر کړو چې خیرخوا خو ولیکن د چا پر رسم و رواج رد نه کوه. چا ته دی نه ویل چې ته دا بد کوې، چا ته دی نه ویل چې ته دا ښه کوې. په خپله یې ځان محفوظ ساتلی و، نورو خلکو ته غږ نه کاوه. دا جلا خبر ده چې د نبی علیه صلات وسلام به د نورو خلکو اخلاق، د نورو خلکو کردار، د نورو خلکو غلط رسم، د نورو خلکو غلط رواج، دا به د نبی علیه صلات وسلام پر طبیعت بوج و. زړه به دا غوښتو چې دا چا نه کولی، خو ورته ویل یې نه. 40 کاله وخت په دې کې تېر سوی. نبی علیه صلات وسلام ډېر محبوب خلکو ته. له 40 کلو وروسته الله جل جلاله نبی علیه صلات وسلام ته د نبوت پیغام ورکړ. الله جل جلاله نبی علیه صلات وسلام په دې امر کوي چې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وایې پیغمبره چې الله یو د شریک نه لري، الله بې احتیاجه ده، الله نه له چا زو کړی ده، نه له الله څوک زو کړی ده، نه الله لره مثل شته. او الله جل جلاله نبی علیه صلات وسلام ته وویل چې یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطهر والرجز فاهجر. یا ایها المدثر، ای په کور کې په بستره کې پرته سړیه، نبی علیه السلام ته وایي قم ولاړ څه وکړه چې ولاړ. فانذر، خلک وبېروه له دې غلطې عقیدې و له غلطو اخلاقو له غلطو اعمالو. الله جل جلاله ورته وایي قم فانذر وربک فکبر. ولاړ شه، ای په بستره کې پرته سړیه. دا یې ولې ورته ووایي؟ دا له دې وجې چې نبی علیه صلات وسلام داسې سارا ته وتلی و، هلته یې څه وبېرېدی چې راغی کور یې خپلې بیبي ته وویل چې ما ته بستره را برابره کړه، زه داسې تبه غوندې مې ده، زه یو ساعت پرېوځم. دی چې په بستره کې پرېوتی، ځان اراموي. الله جل جلاله ورته ویل چې ګوره نور د بسترې د خوبو وخت نشته. یا ایها المدثر، په بستره کې پرته سړیه. دا یې نه ورته ویل چې یا رسول الله، یا محمد، د بسترې د خوبو وخت ختم شو، قم ولاړ شه. فانذر، خلک له دې غلطې عقیدې چې عقیده د شرک و د کفر ده، له غلطو اعمالو چې هغه غلا و زنا و لوټمار ده، له غلطو اخلاقو چې هغه تکبر و حسد و عناد ده، له دې خلک وبېره. دا یې ورته وایي خلکو ته چې د دغې عقیدې پس منظر خراب ده، د دغه عمل پس منظر خراب ده، د دغو اخلاقو پس منظر خراب ده. ګوره بیا چې داسې وخت رانیسي چې بیا وازه نه وم خبردار خبر شو. قم فانذر، خلک وبېره. وربک فکبر، د رب لویي خلکو ته بیان که، په داسې انداز یې ورته بیان که چې د خلکو له زړه څخه د مخلوق عظمت ووځي، د خالق لویی په زړه کې راشي. ګورئ مسلمانانو، بندګي چې شی ده، په بندګي ځان پوه کړي. موږ تاسې بندګان
بندگی د شي بندگی د دغه خبرې نوم ده چې د الله عظمت دې په زړه کې راسي د مخلوق عظمت دې زړه ووځي. دلته دوې خبرې دي، یو د مخلوق سره محبت ده، یو د مخلوق عظمت ده. د مخلوق سره محبت کېدلای سي، د الله د پیغمبر سره زموږ محبت ده، د پیغمبر د صحابه او شاګردانو سره زموږ محبت ده، د انصارو سره زموږ محبت ده، د مهاجرو صحابه سره زموږ محبت ده، د ائمه او د مذاهب سره زموږ محبت ده، د خپل اسلافو زبردست علماو سره زموږ محبت ده، په دې وجه چې د الله دین یې ته موږ رارسولی. یو محبت ده، یو عظمت ده. عظمت له الله ما سوا د الله لوی ته به په زړه کې ځای ورکوې. الله جل جلاله وایي والله الغني وانتم الفقراء. یوازې الله غني ده، تاسې ټول مسکینان یاست، تاسې ټول فقیران یاست، تاسې ټول محتاج یاست، تاسې کې هېڅوک پوره نشته. له مخلوق سره به محبت کوو، د مخلوق عظمت به په زړه کې نه راولو، یوازې د الله لوی د الله شان ته به په زړه کې ځای ورکوو. د مؤمن زړه د الله د لویي کور د بل شی نه کې ځایېږي. نو ځکه الله جل جلاله پیغمبر ته وایي وربک فکبر، د رب لوی ورته بیان که، رب لوی په وپېژنه. داسې وخت و چې کله نبي علیه صلات وسلام اول وار کم امت ته الله پیغمبر راولېږئ، د هغو خلکو د مخلوق لوی په زړه کې وه. چا د لات عبادت کاوه، لات لوی ورته ښکارېدی. چا د منات عبادت کاوه، منات لوی ورته ښکارېدی. چا د عزا عبادت کاوه، هغه لوی ورته ښکارېدی. چا د هبل عبادت کاوه، هغه لوی ورته ښکارېدی. چا د صاف عبادت کاوه، هغه لوی ورته ښکارېدی. چا د نائله عبادت کاوه، هغه دا بوتان. الله جل جلاله ورته وایي وربک فکبر، د رب لوی ورته بیان که، دی ورته ووایه چې لات منات عزا فلان و فلان دا هیڅ هم نه دي. لوی یوازې الله ده، د قدرت خاوند یوازې الله ده، د عظمت خاوند یوازې الله ده، د احسان خاوند یوازې الله ده. اوس چې موږ تاسې په دا دونه خلک په مسجد کې ناست، یو چا ته وایه لکه دغه وجود چې دا نن له تا سره سته، دا د الله عظیم نعمت دا چا درکړی؟ هر سړی وایي چې دا ما ته الله راکړی، دا نه ملک راکړی ده، نه پیري راکړی ده، نه ښه سړي راکړی ده، دا الله راکړی ده. دا سترګو کې چې دغه برق سته چې هغه لرې ځای په وینو، دا کار چا کړی؟ دا الله. دا چې کافر ته ووایم، دا ټرمپ ته که څه بلا ده، دغه ته چې وایي هغه هم دغه درته وایي چې الله. هندوستان کې بل هندو ته چې ووایم هغه وایي الله راکړی. دا غوږو کې د اورېدلو طاقت د الله جل جلاله راکړی، دا په پښو کې د تلو طاقت د الله راکړی، اولادونه الله راکړي دي، دا چې له اسمانه اوبه راوري له مځکې واښه راشنه کوي، دا الله ده. احسانات ټول الله کړي دي، احسان د الله ده. نو د رب ربوبیت ومنه، د الله الوهیت ومنه، د الله لوی زړه کې راوله، د مخلوق لوی له زړه وباسه. الله جل جلاله پیغمبر ته دا خبره کوي. او درېیمه خبر پیغمبر ته الله جل جلاله په دې اولو حالاتو کې دا وکړه وانذر عشیرتک الاقربین. ای پیغمبره نږدې قریبان دې وبېروه. دغه آیات چې نازل سی تر دغه وخته پورې ډېر خلک لا د نبي علیه صلات وسلام په دې پیغام نبوت خبر نه